السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. حامد و مسلم وبعد. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې سبزیجاتو کې عشر شته او کنه. جناب محترم امام ابو حنیفه رحمه الله مسلک په دې کې دا دی چې په سبزیجاتو کې بالکل عشر شته دی او دا مفتابه قول دی. فتاوا شامی باقاعده تور سره کتاب العشر کې راخستی. د امام ابو حنیفه رحمه الله مسلک دا دی چې په سبزیجاتو کې قلیل کې کثیر هغه کې حدیث پر نقل کړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث د کل ما خرج من الارض ففيه العشر. کوم شی چې د ځمکې نه راوځي او مقصودی سړی ورته قصد کړي یو خدای د چې دغه مغره ختلی یا قبل مبلي خو چې مقصودی شی یو د ساتنه کوي او ځمکې ورته بند کړي په هغه کې عشر شته. دا د امام سے مذهب دی. برابر خبردار قلیل او کثیری حتی د دې کې اختلاف دی چې یو صاع یعنی و پیمانه په کم 4 کیلو یا نیمه پیمانه که د نیمه پیمانې نه کم یعنی په کم 2 کیلو نه کم بیا پکې عشر نشته او نور که د پیمانه و یعنی په کم 4 کیلو باغې کې عشر شته د امام صاحب نس او دا مفتابه قولم دی. دا مسله فتاوا حقانی باقاعده تر سره صراحتا لیکلي د احسن الفتاوا هم لیکلي فتاوا محمودی هم لیکلي او ټول حواله د شامی را نقل کړي دا هغه کې مسله دا چې د امام ابو حنیفه رحمه الله مسلک دا دی فتاوا شامی وای او به یفتا او هو الصحیح او به یفتا. دا صحیح خبرم دا او په دی باندې فتوا هم دا اگر چې د صاحبینو مذهب دا دی چې په دې کې نشته خو لیکن فتوا په دې باندې د چشته دی. یو دوی متا سودا خبره کړې ده چې مطلب کله لګ روزي کله ډیر نو ماته به معلومات کیږي هغه کې لري چې کوم فصل تا کړل دا غي ټول به بیا دغه کې دا فصل به ټول دغه کې په دا ټول میاش و چلی د دوه و چلی د درې و چلی د چې څومره د دې فصل دا ټولي پیسې تا را جمع کړي هغه کې بیا کبل فرض مکه اوی و نصف عشر بور کې یعنی 15 برخه فصلو کې 15 او کزمه کله لمی و نو بیا ورته په سلو کې لس فیصد ورکوي. ټولې پیسې چې د ته نجب کې واچولې په میاشت کې 2 میاشتو کې 1 لک روپو دی خرج کړو 70000 دی خرج کړو 2 لک دی خرج کړو بیا ورته حساب ولګای چې یو ورځ مې 2 کیلو خرج کړو دومره روپۍ کې دی او بل ورځ مې یو دړې خرج کړو دومره روپۍ کې دی. اسانه مسله ده قربان.